بسم الله الرحمن الرحیم بخاری شریف کې ابواب الکسوف دنوار د تندر نیولو مسله دنوار د تندر نیولو په باره کې امام بخاری رحم الله 19 بابونه قائم کړي دي نهمه هجری کې یا په لسمه هجری کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حیات طیبه کې نور تندر نیولې و دا هغه ورځ و چې په دغه ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي حضرت ابراهیم وفات شوی و نو هغه وخت کې داسې مشهور و چې کله یو عظیم شخص وفات شي نو نور تندر نسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد من الناس نور او سپوږمۍ چې کله تندر نسی دا د چا په مرګ د چا په ژوند باندې نه ده نه د چا په ګناه او معصیت باندې ده بلکې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي آیاتان من آیات الله تعالی چې نور سپوږمۍ کله تندر نسی دا د الله د قدرت مظاهر دي بیا حکمت پکې علماو داسې نقل کړي دا چې نور یا سپوږمۍ کله تندر ونسی دا مظاهر د قدرت الهی دي چې الله پاک په دومره عظیم اجسامو کې څنګه خپل تسلط وکړلو لکه ساينسدانان وایي او دا زمونږ د اسلامي فلکیات هم یې صدا چې د نور کره دا د ځمکې د کورې نه 14 لاکه پیری غټه ده هر ثانیه کې د نور په کره باندې د 500 کروڑو اټم بم انفجار کیږي دا غي نه رڼا انرژي پیدا کیږي او 1,80,000 کیلومتر لاره په یو ثانیه کې په یو سکند کې زمکه ته وਹੀ اته منټو کې دا غي رڼا را رسیږي نو دور عظیم جسم کې الله پاک خپل تسلط خپل قدرت کامله اظهار وکړلو یو حکمت داده دویم حکمت داده ازاله د غفلت راولي چې ګوره د الله د عذاب نه ګوره بے خوف نشه غافل نشه دریم پدې کې اشاره ده چې د قیامت په باره کې ګوره غافل نشه نور او سپوږمۍ تندر ونیول دا غوي رڼا ختم شول بي نور شول په ورځ د قیامت باندې دا ټول نظام شمسي به بي نور شي څلورم نمبر کې اشاره د دې خبره د پاره چې نور سپوږمۍ کله تندر نیولې وي رڼا بیا دوباره معاد شي دارنګ کله چې انسان ګناه کړی وي توبه وباسي نو الله پاک نه دی امید داسې پیدا کی لکه د تندر د نیولو نه ورستا چې رڼا راغله د ژوندۍ امید ده داسې نور هم علما کرامو د دې په باره کې حکمتونه نقل کړي دي خو اصل خبره ده چې غیر مسلمه یا ملحدین وایي چې د نور او د سپوږمۍ تندر نیول دا طبيعي شی ده دا د فلکیات او د هيئت ولا چې کوم تحقیق کړي دا هغه خپل تحقیق وکړي دی هغه موږ دلته نه ذکر کوو خو دوی دا وایي چې دا طبيعي شی ده نو لہذا توبې ته څه ضرورت ده استغفار ته څه ضرورت ده د غلامان آزادولو ته څه ضرورت ده عذاب قبر نه د نجات غوښتلو د پاره څه ضرورت ده عبادت ولې کوي نوافل ولې کوي جواب د دې خبره د پاره دا چې موږ منو چې دا یو طبيعي شی ده لیکن کله چې طبيعي اشیاء د خپل حد نه متجاوز شي لکه باران وریږي او د خپل حد نه زیات شي هغه تباہی او بربادي راولي مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه خودلې ده چې دا علامات د قدرت الهیه ده مظاهر د قدرت الهی دي طبيعي شی دي شي دام در سره منو لیکن طبيعي اشیاء چې کله د خپل حد نه متجاوز شي هغه بربادي راولي لکه وګوره باران د حد نه متجاوز شي سیلابونه راشي بربادي راولي دارنګ دا طبيعي شی بقول استا کچرته دا ممتد شي دا اوږد شي دا طول واخلي دا او دا ډیر وخت واخلي نو خپل ساينسدانانو تم داسې ویلي دي چې دا تباہی بربادي راولي ځکه د الله پاک په دربار کې چې د دعا او استغفار چې دوایو نو دا دغه د نور د تندر د نیولو خبره شوله پاتې شوله دی په باره کې مونځ د احناف په مسلک باندې 2 رکعات ده او دغه 2 رکعاتو کې چې د احناف په فتوا ده چې قرأت با سرن په پټه باندې وي کچرته چا جهرن وکړلو هغه په باره کې بیا د فقها او خپل اقوال دي هغه خپل دلایل چې دلري خدا د فدا نور د تندر متعلقه دا یو چې دا سوچ او فکر په خلکو کې چې دا د ګناونو د وجه نه ده هغه د ګناه خبره چې د حدیث مبارکه کې نشتا امام بخاری رحم الله 19 بابونه د دې په باره کې قائم کړی دي اکثر بابونه کې دا خبره ده چې آیت من آیات الله